د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر. د دې ساعت خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. تقي عثماني طالبان ستایلي. د پاکستان مشهور دیني عالم تقي عثماني چې د جمهوریت نظام خلاف یې د جهاد شعارونه ورکول د طالبانو رهبرۍ ته د یو لیک په لیږلو ویلي چې افغان نجونو ستاسو سالم بندیزونه ستایم، د فتنې د مخنیوي دا غوره لار ده. اسماعیل خان د طالبانو پر ضد د جګړې اعلان وکړ. د اسماعیل خان په مشرۍ د طالبانو خلاف مقاومت د سمون اسلامي شورا جوړه شوه. په هرات کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان په ایران کې د لویدیځې حوزې له قومندانانو د طالبانو خلاف مقاومت د سمون اسلامي شورا جوړه کړې ده. د دې ناستې یو ګډونوال وایي چې د دې شورا مشري محمد اسماعیل خان پر غاړه لري. په دغه ناسته کې اسماعیل خان د هیواد د روان وضعیت پر ښځو د محدودیتونو د دوام او د طالبانو له خوا د هغوی د حقونو سیستماتیک سلبولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د ښځو په اړه یې د طالبانو د حکومتونو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. اسماعیل خان په دې ناسته کې له طالبانو سره پر وسلواله مبارزه ټینګار کړی او ویلي دي د وسلوالې مبارزې صفونه باید منظم کړو. هغه له ټولو مشرانو او شخصیتونو غوښتي چې سره راټول شي او له یوه ادرسه د اشغال څخه د لویدیځې حوزې د ازادۍ په داعیې سره مبارزه وکړي. مسعود وایي له طالبانو د قومندان خیرخوا او د ورسره کسانو د وژلو غچ اخلو. د مقاومت جبهې مشر د بغلان په اندراب کې له طالبانو سره په جګړه کې د جبهې د دوه قومندانانو او د هغوی د کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو غچ اخلي. احمد مسعود دوشنبه شپه د مرغومې پر 5مه نیټه پر خپلې فیسبوک پاڼې د یو پیغام په خپرولو د طالبانو پر ضد تر وروستۍ ګولۍ پورې د قومندان خیرخوا او د هغه د ملګرو له جګړې ستاینه کړې ده. مسعود ویلي دښمنان دې پر دې پوه شي چې په شهید ورکولو له منځه نه ځو او کومه لار چې مو غوره کړې نه ترې ستنېږي. د ویلو ده چې قومندان خیر محمد خیرخوا د بغلان په اندراب کې له طالبانو سره له 10 ساعته نښتې وروسته له خپلو 10 کسانو سره ووژل شو. د ننګرهار پوهنتون د محصلانو لیک وایي زموږ د مظلومو خویندو پر مخ د پوهنتون دروازې بیرته پرانیزئ. د ننګرهار پوهنتون د پوهنځي محصلانو د طالبانو حکومت لوړو زده کړو وزارت ته یو لیک استولی او پکې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې. هغوی لیکلي هیله درڅخه لرو ترڅو زموږ د مظلومو خویندو پر مخ د پوهنتون دروازې بیرته پرانیزئ. دا د هغه لیک یوه کرښه ده چې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو د طالبانو حکومت لوړو زده کړو وزارت ته لیکلي او په ټولنیزو رسنیو کې هم خپور شوی دی. د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل محبوب چې له خپلو نورو محصلانو سره یې په ګډه دغه لیک لیکلی وایي چې د دوی هلې ځلې به د نجونو پر مخ د ښوونیزو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره تر هغه پورې دوام ولري ترڅو چې په خبره یې د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو وګړو ته د زده کړو یو شان حق نه وي ورکړی. نوموړی وایي چې په یوه ملک کې تعلیم نه وي علم نه وي هغه ملک هیڅکله پرمختګ نشي کولی. زموږ مبارزه روانه ده. موږ کوشش کوو چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ خلاص شي. موږ په جدي توګه له طالبانو څخه غواړو چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه خلاص کړي. زما په ګډون ټول محصلین هڅه کوي چې د روښانه راتلونکي په خوا ګامونه واخلي. په ګوادر کې د حق دوه تحریک غړو احتجاج دوام لري. د بلوچستان په ګوادر د حق دو په نامه تحریک غړو د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو او په حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره د یادې ځلې په بیلابیلو برخو کې مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د جماعت اسلامي د یو ځایي سیاستوال مولانا هدایت الرحمن بلوچ په مشرۍ د تحریک له 2 میاشتو راهیسې په ګوادر کې پرلط وهل او د سیپیک لویه لار یې بنده کړې ده. دوی له حکومته په دې ښار کې د پوځي چیک پوسټونو کمولو، په لویو ټرالرانونو د ماهیانو د نیولو د مخنیوي او له ایران سره د سوداګرۍ اسانولو غوښتنې لري. پولیسو د ډسمبر پر 26مه په تشدد کولو سره پرلط ګډوډ کړ، خیمې لرې کړې او 21 پرلطوال یې ونیول. د پولیسو دې ګام پر ټولنیزو رسنیو د خلکو غوسه وپاروله. د نجونو د تحصیل په ننګه هالند کې د میشتو افغانانو لاریون. ګڼ شمېر افغانانو د هالند په اوتریخت ښار کې لاریون کړی دی او افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو بیرته پرانیستلو غوښتنه کړې. لاریون کوونکو د طالبانو وروستۍ پرېکړې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې غندلي او زده کړه یې د ښځو انساني او اسلامي حقوق بللی دی. له دې وړاندې د اروپا په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم دا ډول لاریونونه ترسره شوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یې د غځولو ډاډ ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په دې وروستیو کې د مخکینیو بندیزونو سربیره د نجونو او ښځو پر تحصیل او کار بندیز لګولی دی چې په کور دننه او بهر یې سخت غبرګونونه راپارولي دي.
کابل کې وسلوال غلاوي. ښاریان وایي غله په رڼا ورځ له خلکو پیسې او موبایل اخلي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې وروستیو کې د وسلوالو غلاو له ډېروالي شکایت کوي. دوی وایي چې وسلوال غله په رڼا ورځ له خلکو د ټوپک او توپانچې په زور پیسې، موبایل او نور وسایل اخلي. د کابل یو اوسېدونکي رویا کوشا سلام وطندار ته وایي چې څو ورځې وړاندې وسلوالو غلو ترې د ټوپک په زور پیسې او موبایل واخیستل او له سیمې وتښتېدل. نوموړي زیاتوي په داسې حال کې چې کوڅه کې ډېرو خلکو تګ راتګ کاوه، خو د غلو د ویرې له امله هیچا هم ورته غږ ونه کړ. په ورته مهال د کابل د خیرخانې سیمې اوسېدونکی کامل اسمتي بیا وایي د شپې له خوا کور ته روان وم. د خیرخانې د 315 سیمه کې له وسلوالو غلو سره مخ شوم. څو ځله یې په چړو وهلم، پیسې راڅخه واخیستې او وتښتېدل. دا یوازې کوشا او اسمتي نه دی چې د وسلوالو غلو له لورې لوټل شوی او وهل شوی یا ډبول شوی، بلکې هره ورځ د کابل د بېلابېلو سیمو پر سړکونو او کوڅو کې خلک له داسې غلو سره مخ کېږي چې د څو افغانیو او موبایل لپاره خلک وژني. په ورته مهال د کابل ښار اوسېدونکي د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې وسلوال غله پرته له ستونزې د ښار په بېلابېلو سیمو کې پر موټر سایکلونو تګ راتګ کوي. اوکرایني چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر لویدیځ د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. د اوکراین لوی درستیز وایي چې روسیې د اوکراین په لویدیځ کې پر باخموت او اودیوکا ښارونو باندې د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې لوهانسک او خارکیف په مسلسل ډول د مسکو لخوا تر برید لاندې دي. د بریتانیې د دفاع وزارت هم په خپل سهارني خبري بولټن کې دا تایید کړه چې روسیې د اوکراین په لویدیځ کې پر دونتسک او لوهانسک سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی او په تیرو 48 ساعتونو کې بریدونه پر باخموت، لوهانسک او سواتوف متمرکزه وه. په همدې حال کې د روسي ځواکونو سرقومندانۍ اعلان کړی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په 2 توغندیزو بریدونو کې 44 توغندي د باخموت او اودیکوا په شاوخوا کې پر 15 ښارګوټو ویشتلي دي. د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې فبرورۍ راهیسې پیل شوی او تر اوسه پورې دوام لري. درنو کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا نورو خبرونو چې تاسو په چوپړ کې حاضرېږم تر هغې مو په لوی الله سپارم. خوشحاله وخت ولرئ.